ولې د ښځې او خاوند ترمنځ مینه کمیږي؟ لاملونه یې څه دي او حل لارې څه دي؟ سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو، ډیر وختونه د میړه او ښځې ترمنځ اړیکې سړیږي، یعنی مینه کمیږي. حتما به تاسو هم په خپل شاوخوا کې داسې جوړې لیدلې وي چې له واده څخه د څو کلونو په تېرېدو سره نور هغه پخوانی خوند پاتې نه وي او ترمنځ یې اړیکې سړیږي، مینه یې کمیږي. دا هغه موضوع ده چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې بیخي ډیری کسان ورته اندېښمن دي. موږ په دغه ویډیو کې تاسو سره په همدې موضوع، لاملونو او حل لارو باندې غږیږو. نو د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ او که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د اولادونو خاوندان کېدل. څومره چې په یو ژوند کې د اولاد پیدا کېدو ته مور پلار خوشحاله وي، په دې خاطر چې د دوی د یو ځای اوسېدو امکان ډیر شي، هغومره د مور او پلار د بې پروایۍ په خاصه توګه بیا د مور د بې پروایۍ په نتیجه کې د اولاد پیدا کېدل خپله یو د بل هیرولو او د مقابل طرف د پیکه کېدو لپاره یو علت اوسي. سر په سر ستونزې رامنځته کول. یو ښځه او خاوند که هر څومره هم خوږ ژوند ولري، خو بالاخره داسې وختونه راځي چې ترمنځ یې اختلاف پیدا کیږي او د دغه اختلافاتو په وجه کېدای شي ځینې وختونه داسې خبرې ښکته پورته شي چې دوی هیڅکله باید نه وي ویلي. ځینې جوړې بیا دغه خبرې په زړه کې ساتي، په اړه یو له بل سره خبرې نه کوي او په دغه رقم له یوې وړې ستونزې نه غټه ستونزه جوړه کړي چې بیا نه په اسانۍ سره ختمیږي. چې کله د خپل ګډ ژوند په اړه فکر کوي نو د پخوا تیرې ترخې خاطرې ورپه یادیږي. د ښځې او خاوند بې مینه کېدل. یو لامل دا هم دی چې ډېرې جوړې د اولادونو تر پیدا کېدو او څو کلونو تېرېدو وروسته داسې احساسوي چې نور نو د دوی ژوند تر همدې پورې و. نو ښځه او خاوند یو بل ته د مینې خبرې نه کوي او د هر ډول مینې او محبت اظهارولو څخه پرهیز کوي. د وخت په تېرېدو سره بدلیدل. د هغو دوو کسانو ترمنځ چې د یو بل سره د واده کولو پریکړه کوي ډیر ګډ او مشترک ټکي شته، خو دا چې انسان د وخت په تېرېدو سره تغییر کوي. له جوړو څخه هم یو میړه او ښځه د وخت په تېرېدو سره بدلیږي. یو د بل د راجذبولو لپاره کار نه کول. نجلۍ او هلک چې یو د بل سره د یو ځای کېدو لپاره هره هڅه کوله او یو د بل لپاره د ښکلو کلماتو استفاده کوله، اوس هماغسې نه کوي او ښځه د ځان لپاره خاوند او یا خاوند د ځان لپاره ښځه دومره مهمه نه ګڼي. د ژوند له ملګري سره مو د خپلو احساساتو او عواطفو په باره کې رښتیني اوسئ. هر کله چې په خپلو احساساتو کې صداقت ونه لرو، اړیکې مو د اخلاقي بدبختیو ښکار ګرځي. باید چې د ژوند ملګری مو د خپل فکر او ذهنیت مینوال جوړ کړئ. دوستانو، دا معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل، په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي، نو ضروري در سره لایک کړئ او که غواړئ تاسو ته نور همدغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.